غازي مولانا ګلاب الدین. غازي مولانا ګلاب الدین د وزیر ملا صاحب په نامه مشهوره و او په قوم سرکښیل احمدزی وزیر و. یو عالم، متقي او روحاني شخصیت و. په 1860 زېږدیز کال چې انګریزانو د شمالي وزیرستان د داوړو پر سیمه یرغل وکړ، نو د دغه یرغل د مخنیوي په موخه مولانا ګلاب الدین د بنو څخه د شمالي وزیرستان د توچي سیند په غاړه کجوري حیدرخیلو ته کډه وکړه او همهلته یې د ملي مبارزې د مرکز جوړولو او د وسلې کارخانې په جوړولو سره د انګریزانو په وړاندې منظم ملي مبارزه پیل کړه. په 1880 زېږدیز کلونو کې چې د انګریزانو د جنرال ګاردن او د جنرال کنیډي په قومندانۍ د وزیرو مسجدو او داوړو پر سیمو حملې پیل کړې، نو د هغوی په وړاندې مولانا صاحب د پښتنو د غازیانو په مرسته سخته مقابله وکړه او د ملي شهامت او وطن دوستۍ ښه ثبوت یې وړاندې کړ. دغه نومیالی غازي تر پایه وطن او اسلام په دفاع کې په مېړانه وجنګېد او د 1499 هجري سپوږمیز کال د رجب په میاشت کې چې د 1921 زېږدیز کال سره سمون خوري د انګریزانو لخوا په شهادت ورسېد او جنازه یې 14 میاشتې وروسته د هغه ځای د خلکو لخوا بنو ته د شپې په تیاره کې یوړل شوه.